السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خپل دی وکی سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې په هر اپلیکیشن باندې ځان ته ډیټا بنده کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل امبیانې زر ختمیږي او ستاسو په موبایل کې پیکیج زر ختمیږي، نو اوس که تاسو غواړئ چې د هر اپلیکیشن باندې ځان ته ډیټا بنده کړئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دارکم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، دغه اپشن به دلته تاسو اون کړئ او دغه به دوستانو تاسو اوکې کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ، نو دلته به دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي. نو ګوره دوستانو اوس زه غواړم چې په هر اپلیکیشن باندې ځان ته ډیټا بنده کړم. که چیرې ستاسو په موبایل کې یوټیوب وي، که تاسو غواړئ چې په یوټیوب باندې ډیټا بنده کړئ، بیا دې یوټیوب له تاسو څخه امبیانې نه خوري، نو تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. ګوره دوستانو صرف تاسو یوټیوب پیدا کړئ او دلته به دغه تاسو بلاک کړئ، نو بیا په یوټیوب ستاسو څخه امبیانې نه خوري. دغه رقم که تاسو کروم بندوئ، که ټیک ټاک بندوئ، که هر اپلیکیشن وي، که تاسو غواړئ چې هغه بند کړئ، نو بیا به هغه له تاسو څخه امبیانې نه خوري. ګوره دوستانو ما سنیپ ټیپ هم بند کړئ. دغه رقم که تاسو هر اپلیکیشن بندوئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره بندولی سئ، نو بیا به ستاسو په موبایل کې زیاتې امبیانې نه ختمیږي. صرف که تاسو غواړئ چې فیسبوک استعمال کړئ، نو تاسو په فیسبوک پرېږدئ او واتساپ په پرېږدئ، نو ټوټل اپلیکیشنان تاسو بلاک کړئ، نو بیا به ستاسو موبایل زیاتې امبیانې نه خوري. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا د دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دارکم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.